شمشاد تلویزیون ډیرو قدرمند لیدونکو او په خاصه توګه د اف ټي وي دوبۍ څانګې مینوالو زما خورشید خان سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمن دوستانو دا خو تاسو ته پته ده چې په دې خپرونه کې زه خورشید خان هره پیرا تاسو باندې د ښکلي ځایونو سیرونه کوم، تاسو ته د ستاسو د خوښې سندرې وړاندې کوم. نن هم د ستاسو په درنه چوپړ کې یو نوي ځای سره حاضر یم. زه راغلی یم شارجې اتحاد پارک ته، دې ته وایي اتحاد پارک، او دلته په مازدیګر کې زموږ ډېر پښتانه ورونه راځي. ما وویل چې نن به هغو سره میلاو شو، مرکې به ورسره وکړو، د زړه خواله به ورسره وکړو، د ژوند حال احوال نه به ځان خبر کړو، تاسو به خبر کړو، او دې سره سره به تاسو ته د ستاسو د خوښې ښکلې ښکلې سندرې هم وړاندې کوو. مینوالو زموږ تېر شوې خپرونه په هکله باندې تاسو موږ ته چې کوم نیوکې زموږ د تېر شوې خپرونه په هکله باندې تاسو چې کوم موږ ته برېښنا لیکونه رالېږلي وو هغه موږ ته میلاو شوي دي. ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو زموږ خپرونې خوښوئ، زموږ خپرونې په دونه ښو ټکو باندې ستایئ، زما ستاینه پکې کوئ، زما صفت پکې کوئ. دې دپاره ستاسو ډېره ډېره مننه. دا خپرونه به هم د ستاسو د خوښې وړ ګرځي، خو دې دپاره به تاسو موږ سره د خپرونې تر پای شي پرېمانتیا کوئ. موږ سره اوسئ، راځئ چې تاسو باندې د دغه سیر وکړو. راځئ ما سره. ملګرو دلته ما ته ښکاري چې دا زموږ پښتانه ورونه دي ناست دي، او هیله ده چې پښتانه به ور ورسره. السلام علیکم. څنګه چل دی پښتانه یې آجو راځئ تاسو لږ نه خواشئ، ستاسو نوم زه له وخت یو څو تپوسونه وکړم. ستاسو نوم څه دی ولکه؟ زما نوم وارثخان دی او پیر بابا بنیز دی. او تاسو؟ صاحب دی ټول پیر بابا یو دی ستاسو دواړو؟ وارثخان دی زما بازار ده. ستاسو نوم څه دی؟ د یو کلي څنګه وخت څنګه تېرېږي؟ ما ته خوشحاله نه ښکارې، په دا څېرې باندې دې ما ته داسې ښکاري لکه چې څه غم یې در سره خفه یې. نه چې زه د کلي نه اوس نوی راغلی یم. کلي نه چې نوی راغې اوس راغلی، څونه وخت یې شلو ورځو پورې به کېږي. څنګه درته ته خو راته ووایه د دغه ځای په باره کې یا څه چل دی؟ دلته به دې ولګي ودرېږه، یو کال دلته تېر کا. 12 کاله مې وکړل. وایي چې اوس راغلی کلي نه جوړ واپس راغلی یم. دا بلد سړی یاسې را سره ګپ لګی. ته راته ووایه جی جی تاسو څونه وخت؟ زما زندګي 12 کاله. 11 کالو کې تاسو په څه باندې لکه 11 کالو کې خو تاسو ته د ډېر صفت لګېدلي که نه؟ زموږ د نوي کول ځوانانو ته څه پیغام لرئ تاسو؟ د نوي کول ځوانانو ته زه دا پیغام لرم ورکومه چې ښه تعلیم، ښه تربیت زموږ باندې چې کوم دا وخت اوس کوم دور دی دا صحیح نه دی. نو نوې ملګرو ته ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې د ښه تعلیم او د ښه تربیت څخه کار واخلي او د دې جنګ جګړو نه او د دې نه لاس راکړي. دا یو ښه دور دی، ضرورت دی اوس موږ ته د ښه سوچ یعنې تعلیم وکړئ، د ماشومان چې کوم دي په دو باندې ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وله ورکړئ، تعلیم وکړئ چې د خپل وطن، د خپل قوم، د خپل ملک د یو غټ سرمایه جوړه شي. خدمت وکړو موږ د خپلو ملکونو د خپلو مشرانو هغه نوم راټیټ کړو. موږ کوم چې زموږ مشرانو کوم نوم پرېښی دی چې موږ هغه نوم راټیټ کړو. زما نوو ځوانانو ته دا میسج دی. زما ملګري یو شعر ویلی و چې نه خوشحال نه ابدالي شته، باچا خان نه ولي شته. ځای راټول شي ملګرو، کنې ملا زموږ ماتېږي، د ملا تیر نه دی دا ماتېږي که راټول نه شوی. تاسو تاسو څه پیغام لرئ؟ موږ هم دغه یوه خبره صاحب چې لکه موږ دلته پیسې ووړو، خپل کلي ته ولي اول ته په خپلو بچو تعلیم ډېر کوشش وکړي. لکه نور د بل هېڅ شي دپاره نه شي، خو د ځای دپاره اکثریت ډېر کوشش دغه کوو چې لکه پیسې موږ وګورو، خپل ملک ته ولي اول ته به زموږ بچي تعلیم وکړو، ښکلی ماحول جوړ. ډېر داسې ماشومان، ډېر داسې هلکان دي چې هغې دا سوچ کوي چې یاره بار ملک ته به لاړ شمه، دوبۍ ته به لاړ شمه، قطر ته به لاړ شمه، د نورو ځایونو ته به لاړ شمه که نه، نو پیسې به وګټم، د تعلیم څه ضرورت نشته. د تعلیم ډېر زیات ضرورت دی، ولې چې د تعلیم سره معاشره جوړېږي. چې کله تعلیم په ملک کې راغی نو د هغې سره د خلکو هغه فطرتي هغه بدلېږي. نو زموږ خو لکه په تعلیم کې ډېر وروسته به دي چې لکه موږ په دې ملک کې پاتې کېږو او د ملک د حالت ته ګورو چې یاره په دې ملک کې د تعلیم څومره برکت دی، زموږ په ملک کې څومره وروسته دی زموږ ملک. مینوالو تاسو ته پته نه لګي دا ماشومان چې کم دي دې وخت کې به دو ته دا اندازه نه لګي که نه، دو شعور نه دی راغلی دو کې. اوس دو ته دا پته نه لګي چې موږ بهر ملکونو ته لاړ شو، هلته د څه شي ضرورت دی. ټول نه زیات ضرورت د تعلیم دی. هلکه ته ولې ما نه لرې لاړې، ما پرې سزغې خو نه دي. ولې کومه سندره غواړئ؟ د چا غږ دی خوښ دی؟ د سندرو سندرو خپرونه ده جي.
به یې شو یا جینۍ ورته ته وښایه اواز به یې منو خو نه نه راځي منه خدای وکړي باران وکړه دغه سندره ټول خوښه ده زما خو ذاتي خوښه ده دې مرګونو مې پته نه لګي ما ته ستاسو دغه نه پته لګي چې د لاسونو پکې داسې کوي ودرېږه سم تباه یې جوړې د کلي نو ګورې بېګا راغلی وم لکه ته په شان دې مې دړلې سندره راته لږه زمزمه کا چې وړاندې کړم خو ما له راځي نه خو لکه دا جینۍ چې وایي نو کا راته صرف راځي جینۍ به خفه شي راغلی دی خدای وکړي بارانونه دغه نو اوس نوره پکې نه راځي واپس رانه لاړ نه شي خدای وکړي بارانونه نن لالی راغلی دی چې واپس رانه لاړ نه شي خدای وکړي بارانونه نن لالی راغلی دی خو په خوږ اواز کې نه راځي داسې هغه خدای اواز هېڅ خبره نه ده مینوالو د عروج بامن په اواز باندې ډېره ښکلې سندره ده زه خو به اول کوشش کوم چې دا سندره درته وړاندې کوم که دا راسره نه وي نو ډېره ښکلې سندره به درته وړاندې کوم خوند یې واخله څنګه ښه طبیعت هم ښه دی ښه جوړې کښېنئ 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 دا زه به هم در سره په منځ کې کښېنم چې تاسو دواړو سره ډېرې ښې خبرې وکړم ډېره مننه څنګه یې وروره برابر شکر نوم دې څه اکبر نوم اکبره د کوم ځای زه د کوټ پاکستان کوټ کوټ کې د کوم ځای کوټ کې زه د بازار سره اوسېږم خبره ده ځي نوم راته واخله د کلي نوم د میګان کورنۍ او تاسو د کوټ کوټ کې د شماریو څونه وخت وشو ستاسو دغه ځای مزه د 3 کاله درو کالو کې د څه وو درو کاله کې څه وو خالي خپل ځان ذلیل کړو پوه شئ درو کالو کې د خپل ځان ځای ذلیل کړو ذلیل څه مطلب ذلیل دا مطلب ده چې یعنې ځان مو خراب کړو او ګټه مې صاحب داسې ګټه څه نه ده کړې که نه نو دا ګټه به تا څنګه کوله خو داسې وي چې اوس مثال مسله څه وه دې ځای کې تا دا ټول نه غټ مسله څه جوړه کړې وه چې تا ځان دونه تباه کړو دا 3 کاله او پیسې دې ونه ګټلې تعلیم در سره نه و تعلیم مو نشته کم و کم ستا تعلیم کم دی دا یو ایکسپیرینس دا یو تجربه دې وشوه چې دلته رالې څه فایده یې ونه کړه ستړی یې او پیسې دې ونه ګټلې نه الحمدلله شل دې نه کړې نه الحمدلله اوس خو هغه شي اوس برابر شي که نه بس اوس به شل شي اوس زه خو به دا خبره وکړم که دا تعلیم ته په خپلو بچیو باندې بیا صوبایي ته وکړې نو ښه به نه وي انشاءالله ما خپل لکه خپل حالت مو وکړ انشاءالله زه خپل پوره کوشش کوم بچي تعلیم نه کوي ستا په شان لوپرې بیا نه نه الله دې نه کړي زه لوپار خو نه یم پوه شئ او ته راته وایه وروره بس نو ما خو یو واده کړی نه دی نو زه واده کې بیا به سوچ وکړو خو الحمدلله انشاءالله زه اراده مو دا وده زه په ماشوم باندې خپل سکول نه برابر یم مکتب ته بیلېږې تعلیم به پې کوې انشاءالله تعلیم نو خپله دې څنګه وخت مو ژوند دې څنګه تېرېږي بس ژوند الحمدلله ښه برابر تېرېږي بس خپله مزدورۍ کې لګیا یو ښه برابر انشاءالله بس چوټي چې بس اگر مکر در وځم دغه دا واده دې اوس پورې ولې نه دی کړی دا به کله کوې نه واده خو مې ولالم بس او ټایم بیا راغلی نه دی نو بس دا خو ټایم نه دی راغلی نو داسې کې لکه ستر شو که نه درو کالو کې دومره لکه سره اتلو بیا داسې خو نه وو که نه څونه وې چې دلته راغلی بس دلته اوس د ګیره برید مو نه وو که نه په درو کالو کې دا درو در نیمو کالو کې راووتو زیات وړوکی وې یار بس مطلب اوس ګټه شوې پیسې دې مو ګټلې که نه بس پیسې الحمدلله گزاره کېږي کا شوې اوس ستر شو نو اوس په څنګه چل کوې واده به کوې انشاءالله زه لاړ شم پهله به انشاءالله واده کوم ډېره ده ټول اول به واده کوې اراده دې همدا ده زه الله دې پکې خیر واچوي الله دې ستا د زړه ارمانونه پوره کړي مین خو نه یې په چا بس مهر غوړی خو کړي مو ده انشاءالله ستا خوښه نه ده چې زموږ وراندار ته یو ښکلې غوندې سندره وړاندې کړو بس انشاءالله زه وړاندې کوو خو به انشاءالله یې وړاندې که ورته که نه په خپل خوږ اواز باندې یو سندره ورته زمزمه کړه وړاندې کوو خو داسې ته فرمایش وکړه تیاره ده دوره کالج کې لکه د وخت ډېر کړی که نه دوره پروګرامونه کالج کې ښه کولو خو اوس پته نشته د دلته کې د زړه ماتو داسې چل دی زموږ وراندار به موږ نه ګیله کوي چې دا هلک ما دپاره سندره مو نه ویله مینه چې کوې که نه نو داسې په کار ده چې ته لږ غوندې د خپلې مینې اظهار خو م وکړې که نه نه خو سندرې مو بلکل ذهن نه ووتلې که نه اوس هماغه ټایم لاړو ځوان سړی شرمېږه مه ګوره نه شرم څه خبره نشته خو بیا که نه د کوم هلکان چې شرمېږي جینکۍ یې نه خوښوي بیا ګوره ښه داسې نه شي بیا انکار بس نو نه انکار مو نه کوي انشاءالله سم
نره سندره نو اواز دې خوښ دی که چا غږ دې خوښ دی راته ووایه. اون د خالد ملک اواز مو خوښ دی. خالد ملک اواز کوم یې وسره؟ نن پوره زما د مینې تمنا کړه مسافر یې راټینګه ستا کومه یوه خوښه؟ ما خو ګانې داسې خاص شوق نشته خو دا زه داره سره هر ټیم سر وي که نه نو اوس تا نه شرمېږي ګانې یی نه داسې هر ټیم ما ته لګیا وي ګانې ټوله ورځ ما ته ګانې یی که کار کې وي هم ګانې ورته یی که د عاشره سره روانه وي ستا غوږونه یې وخوړو او دلته شرمېږي شرمېږم اوس دا ګانه ووایه چې کومه دې راته وویله دا سندره ووایه. نه دا نشم ووایه نشم اوس یله مو د مشکل شرمېږه نه نه نشته نره مې بیخي نره رسینه نو څه شوی نو څه اوس کومه یې ووایه نو ذهن نه مې بیخي ووتلې خو داسې یوه فکره مو اوس ذهن نه مو ووتلې معنا څنګه راتلې ده نه څنګه ده نن پوره زما د مینې تمنا کړه مسافر یار ټینګه غېږه راکړه نن پوره زما د مینې تمنا کړه مسافر یار ټینګه غېږه راکړه. ډېر ښه قدرمنو لیدونکو ډېره ښکلې سندره ده. هیله ده چې تاسو مو ډېره زیاته خوښېږي خوند ترې واخلئ. السلام علیکم. پښتانه یې تاسو؟ پښتون یې؟ پښتون یم. او ته؟ پښتون پښتون. په موبایل کې دې ځان له څه لګولې دي وروره؟ ګانې ګورې که سندرې ګورې؟ دا چې کومه خپرونه ده دا هم د سندرو خپرونه ده او دې خپرونه کې به لږ سم کښېنه چې در سره ښه ټوټه ګپ ولګوم که نه. دا سندرو خپرونه ده په دې کې به ستاسو ته ستاسو د خوښې سندرې وړاندې کوم. خوښه ده نه ده چې ما سره یو څو خبرې وکړې مرکې را سره سندرې باره نوم دې څه؟ نوم مې مهراب کوم ځای؟ د بونیان. څونه وخت وشو دلته؟ دلته تقریبا یو کال کېږي. یو کال دې کېږي او یو کال کې دې څه څه وکړو؟ بس هېڅ هم نه دی کړی خو ډېر مزدوري کوم ګرانه. مزدوري کې څه فایده نشته؟ مزدورۍ کې خو فایده پکې ولې نشته ده. په مزدورۍ کې فایده شته او د تعلیم ضرورت نشته. تعلیم ضرورت ولې نشته؟ تعلیم دې شته؟ نه تعلیم نشته. تعلیم دې چې کړی و نو بیا به د ښې درهمه نه ګټي. نو خبره خو دې ټیک ده خو بدقسمتي ده نه هم دی کړی. دا ستا په قسمت کې نه و. بس نو قسمت ډېر په اسانه یې ځان خلاص کړو. ډېر هوښیار دی. وروره ستا نوم څه دی؟ زما زیارت ولې او د کوم ځای؟ د بونیر. یو کلي. او یو کلي. څومره وخت شو ستاسو دلته؟ زما چې راغلی شپږ کاله مې شو. سپینه خو دا ګیره خو دې سپینه شوې ده. دا خو جو اوس راغلی یم که نه. اوس رالې ګیره دې سپینه شوه که دا ولې ځې؟ کراچۍ کې وم. کراچۍ دې ګینه سپینه کړې ده. د کراچۍ په رڼاګانو ښار کې ورکه یاره همداسې خپرونه ده د سندرو فرمایش. خو یو سوال تپوس چې کوم دی هغه تاسو نه هم کوم. تعلیم څونه ضرورت لري زمونږ په معاشرې کې زمونږ ماشومانو دپاره وړوکو دپاره به موږ څونه څه په طریقې باندې وکړو چې څه طریقه ورته وکړو چې تعلیم ورته هغه کړو چې موږ تعلیم په خپلو ماشومانو باندې. تعلیم خو په ټولو کې ضروري دی. هر یو سړي ته پکار چې په خپلو ماشومانو تعلیم وکړي. نو تعلیم پسې بیا چې رڼا فایده تعلیم څه فایده دي څه نقصانات دي؟ نو نقصانات پکې نشته فایده ده ټوله چې لکه دغه شي څه نوکري څه دغه نوکري به کوي که نه. تعلیم د سترګو رڼا ده. رڼا ده. تعلیم در سره نه وي څه ته ښکاري نه ړوند دی بس. مثال یې د ړوند دی. ته به څه چل کوې په خپلو ماشومانو به تعلیم کوې که نه؟ انشاءالله. که به ستا ماشومانو ته داسې موبایل په لاس کې ورکړي چې بس سندرې واورئ؟ بس هر ورځ موږ مجبوري ده او په هغې خو به پوره کوشش کوو. پخه خبره ده. پخه خبره. اوس په داسې چلو کې چې ښه خوله به ځان نه وباسې پیسې به وګټې او په خپلو ماشومانو باندې به ښه تعلیم وکړې. ښه انشاءالله. ستا چې کوم ماشومان دي که نه هغه چې رالوی شي هغه به د ملک او د کام سرمایه به جوړېږي. هغه به د ملک او د کام نوم به پیدا کوي. صحیح ده. زمونږ وطن به په دې باندې مخ په وړاندې ځي.
صحیح ده که صحیح ده. اوس راته داسې اوس به تا سره د خبرې وشوې د تعلیم په حوالې سره، اوس به د سندرې ته راشو. سندره ستاسو خوښه ده؟ خو بالکل خوښه ده، زه خو ته بالکل تیار یم چې ته وړاندې کوم، خو ستا چا غږ خوښ دی؟ نازي اقبال بخیر ووایه. نازي اقبال بخی؟ نازي اقبال خو توبه ایستې ده. تبلیغ نه راغلي. تبلیغ نه خو به راغلي خو توبه ایستې ده. توبه ایستې ده. نازي اقبال تبلیغ ته تللی ده او توبه ایستې ده، هغه نه کوي ده. واپس راغلی ده، هغه مونږ داسې اورېدلي وي چې واپس شوې ده. شوې ده داسې چلو که چې د بل چا سندره خو هغه کا بل چا د چا نغمې که نغمه به وي نغمه نغمه مونږ سره نشته، نغمه په کابل کې ناستی، د نغمې په اواز به ته سندره وړاندې کړه. کومه سندره څه به وي نو ته راته ووایه. سندره باندې خاص یو ټپه راته ووایه. بخښنه غواړم تاسو ډېر نه چېړم، خو دا را سره لږ غوندې زلمی دی که نه. هلکه ووایه څه راته لږ غوندې زمزمه که زه یې په خپله خوښه باندې یاره ما له غوسه نه راځي. څه پکې ووایه چې څه پکې ووایې، ټپه ووایه، شعر ووایه. ویلی نه شم ویلی نه شم راځي رانه نو ووایه که نه چې راتلی نو په قربان نه ووایه چې یا قربانه خلک راپورونه خاندي. قدرمن دوستانو ډېره ښکلې او مزداره سندره ده. داسې چې د ملګرې سندره اورېدل نه غواړي، تاسو زما په خوښه باندې د ښکلې او مزداره سندره واورئ. زما طرف نه دا سندره پښتون صاحب ته او مشتاق ته ډیډیکیټ او اسماعیل ته په پاکستان کې. خبر واره څه خوري انډواله
ممپلی خورې ده چنا خورې دا ممپلی ده ګرینې والا دانډې والا ممپلی ده خورې دا کم ځای دا پېښور والا तुम किधर का है आप किधर का है मैं बांग्लादेश वाला पश्तो किधर से دلته ټول پښتو دله درځي ټول نه ترځي دا لګ درځي لګ در چې څه دله درځي هغه وایا ها کومه پښتو دله جتنا آتا ہے وہ بولو اچھا دا کم ځای انډه والا دا کم ځای نور څنګه ته به ښه ده زندگی ده ښه ده الحمدلله نوم دې څه دی محمد حسین محمد حسین کنه وایم ورته तो हुआ है कि ना पश्तो में बोलो अभी हम तुमको थोड़ा पश्तो सिखाएगा जमा मजगा कार न कई रहेगा था फनते वाखले अस्सलाम वालेकुम रोरा नाम दे सदा उदा कम مطلنا ما ده وده بنا बनोई او استا يسرنا बनोई او ده सिंगे الحمدلله لګرا دا وتراته شو سلګه در باندې راړه کله ښکارې کنه ها زمون ملګری به دی ګوري او بالکل صحیح دا راته وایي چې دلته تاسو راغلي کنه څونه وخت مو تقریبا د خدا سلورم کال روان دی زه خو وسره غم تقریبا د مسلورم میاشت نورم میاشت ده په سلورم میاشتو کې د څه وکتلو او هر څه مې ولیدل چکر مې ولګولو بس چې څه مخ ته راځي یا کار کوو کار کوي یعنی او ته مونږه بس دا حالت سلور کیلومتر دغه دې کارپنټري دا کار پکې کوو مزدوري کوي تعلیم دې څونه تعلیم میں میټر کې کیسې راغلو او دې او څه کار مار نه مونږ یې لکه کار د دې ولا کول کا څه کار مینوالو خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړئ خپلو ماشومانو ته ښه تربیت ورکړئ سکول ته یې ولېږئ مکتب ته یې ولېږئ چې څه ونه جوړ شي سباله او بیا دا ارمان کوي چې دا تعلیم ما ونه کړو ما باندې مور او پلار ونه کړو څوک به څه وایي څوک به څه وایي مونږ یې چې کوو لکه دغه ځوانان یې چې کوي تعلیم خامخا وکړئ د چا سندره زمان ظهیر صاحب ستا زما زهیم پیغه چې دا کم دی اته صحیح ده قدرمن دوستانو ډېره ښکلې سندره ده تاسو هم ترې خوند واخلئ قدرمن دوستانو تاسو ګورئ دا کسان لګې دي ټول دلته کې یوګا کوي دې ته وایي یوګا او دا سپورت غونډې دی دلته ټول کسان مازدیګر ټایم کې راځي داسې خپل ایکسرسایز کوي د شمشاد تلویزیون ډیرو قدرمند لیدونکو او په خاصه توګه زموږ د اف ټي وي دوبۍ څانګې مینوالو دا وه زموږ نننۍ ورځې خپرونه شمشاد او مسافر چې تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې دا خپرونه به د ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې او د نننۍ خپرونه کې چې ما تاسو باندې د کوم ځای چکر ووالو کوم ځای سیل مو تاسو باندې وکړو او تاسو ته مې چې کومې سندرې وړاندې کړي هیله ده چې دا به هم ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي وي زموږ دې خپرونه په هکله باندې که تاسو څه نیوکې څه وړاندیز لرئ نو زموږ د برېښنالیک ادرس به تاسو د ستاسو د تلویزیون په شیشه باندې درښکاري په دې باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ موږ ته ووایئ چې دا خپرونه ستاسو څونه خوښه شوه سم پکې ډېر زیات خوښ شو او تر څو چې مونږ کولی شو د ستاسو په خوښه باندې مونږ ته په دې خپرونه کې هغه اصلاحات راولو چې کم تاسو غواړئ مینوالو تر بلې خپرونه پورې زه خورشید خان درنه خدای په اماني غوښتنه کوم او په تلو تلو کې درته وایم چې د یو موټي او غښتلي پښتنو په هیله د خدای په امان